औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द हाशिर एकेडमी। په نننی لیکچر کې به مونږه د فرست ایئر د بایولوژي یا اولنې چپټر شروع کوو. دا غي نوم د سیل سټرکچر اینڈ فنکشن. مطلب مونږ به د سیل سوای په سیل کې چې د نکم ارګانیزم موجود دی، د غیر سټرکچر او د غیر فنکشن په اړه کې به خبره کوو. صحیح شو. په دې کې به مونږه مینلی په دې لیکچر کې به مونږه مینلی د درې ټاپکونه کور کوو چې واټ از سیل، سیل څه شی دی، हिस्ट्री ऑफ सेल, ځکه हिस्ट्री ऑफ सेल سره دا ډیر زیات امپورټنت دی. د دې سره دا سیل تھیوري ولا ټاپک څه کېږي دا کور کېږي. نو د دې لپاره مونږ به د سیل د هیستوري په اړه کې خامخا خبره کوو. او په دې کې امپورټنت خبره دا ده چې مونږ ته په دې کې د ساينټیست پته وي، د ساينټیست نوم سره د ډیټ مونږ ته پته وي، د ساينټیست کم یو پوینټ د سیل په اړه کې ورکړی دغه خبرې سو دا پکې مونږ یې ساتو. صحیح شو. نو لاول په دې کې اولنې ټاپک کلیر کوو چې واټ از سیل. نو په اصل کې د سیل ډیفینیشن موږ داسې کوو په دوه طریقو باندې چې سیل از ا ماس اف پروټوپلازم کنټینینګ نیوکلیس اور نیوکلیر میټیریل. خبر یا ساتي سیل ته موږ سوایو ماس اف پروټوپلازم. مطلب په سیل کې د دنه کم کمپونیټس هغه ټوټل ته په شریک باندې موږ سوایو هغه د موږ پروټوپلازم وایو. وسو بعضی نه سیل داسې کنه چې پای کې نیوکلیس موجود دی او بعضی نه سیل داسې چې پای کې نیوکلیس نه. نو موږ هم دې خبره کوو چې پای کې څه موجود دی، پای کې نیوکلیر میټیریل موجود دی. نو ډیفینیشن د دې داسې دی چې سیل از ا ماس اف پروټوپلازم کنټینینګ نیوکلیس اور نیوکلیر میټیریل. باندې کې بسې دا ماس اف پروټوپلازم دی، پدې کې بزم سره نیوکلیس او یو پدې کې صحیح نیوکلیر میټیریل به یو خو ډیفینیشن د دې ده. بل ډیفینیشن موږ د دې په داس طریقه باندې کوو چې سیل از د بیسیک structural and functional unit of living organism. د دې خبرې مطلب دا نه کنه چې څومره هم living organism دي، د بیکټیریا نو واخلا د هایر پلانټس او د هایر انیملز پورې هغه ټوټل د سره جوړي، هغه ټوټل د سیل نه جوړي. صحیح شو. نو دا ویم ډیفینیشن ده. او بل خبر دا ولې دا بیسیک یونټ ته ځکه پدې کې سکیږي اټ کیری all the activities of life. مطلب د ژوند لپاره چې څومره هم اکټیویټیز کیږي هغه کیږي په دې سیل کې. نو په دې وجه موږ ځکه وایو چې سیل د لایف او یا د لیوینګ ارګانیزم بیسیک سټرکچرل او فنکشنل یونټ د سیل په اړه کې دا سره د انټروډکشن نه او یا د ډیفینیشن نه. اوس د هیستوري په اړه کې خبره کوو ځکه هیستوري ماته وي د سیل تھیوري د لپاره سره د دې هیستوري سره د دې په دې منظم په کول د ډیر زیات لازمي دي. نو د سیل په اړه کې اولنې چې کوم ساينټیست دا غنمو ارسطاټل د سیل په اړه کې اوله خبره د کړی و او د سویلو چې پلانټس and animals or plants and animals are somehow related. ادا خبره کړی و چې په دې پلانټس کې او په انیمل کې سن سره ریلیشن، مطلب په دې کې سن سره سیمیلریټی شته. د دې خبرې مطلب دا دی په پلانټس او په انیمل کې سو په دې کې سن سره سیمیلریټی شته، مطلب په دې کې سری په دې کې سمثینګ کامن دی. څه خبره په دې کې دا چې په دې ژوندو کې سره هغه کامن ده. بس هغه سره دا خبره وکړه په دې ځبانه هغه خپل خبره سکړه ختم کړه. د دې نه وروسته بیا یو بل ساينټیست دا غنمو رابرټ هوک دا غنمو. صحیح شو. رابرټ هوک زموږ سره دا یو انګلیش ساينټیست وو، زموږ سره انګلیش ساينټیست وو او دا خبره پسې کې کړو په 1665 کې. رابرټ هوک سو دا یو انګلیش ساينټیست مطلب د برتانیې ساينسدانو او د 1665 کې سی چل کړو د ابزرو کړه د مایکروسکوپ په وسیله سره سو کارکس لایټس او دغه مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور څومره او 30 ټایم، مطلب دا سیمپل مایکروسکوپ او دا د پخپل باندې جوړ کړو. رابرټ هوک دا مایکروسکوپ د پخپل باندې جوړ کړو، سیمپل مایکروسکوپ او دغه میګنیفیکیشن پاور څونه هغه 30x مطلب 30 ټایم. و چې کله د کارکس لای سکل د سټډي کله نو د پدې کې سولیدل پدې کې ته کار چې کله د سټډي کو نو پدې کې د سولیدلو خالی کمپارټمنټ ز پدې کې ولیدل لاغه سټرکچر څنګه هغه په دې طریقه باندې کارکس لای سره وګورئ چې مایکروسکوپ باندې وکتلو نو هغه ته دا په دې طریقه باندې په نظر راغی. صحیح شو. او دا څنګه ښکاری دو د هاني کام پشان، مطلب دا څنګه چې مشهور دا غږ نه دی د دې پشان ښکاری دو. اوس د رابرټ هوک دغه تصویر دا کم چې دا خالی کمپارټمنټ سو د دې سنمبر کو دته وې سیلولای، دته سوې سیلولای. یو خبر یو ځل بیا ریپیټ کوم. رابرټ هوک دې څه چلو کو په خپل مایکروسکوپ په خپل جوړ کړی مایکروسکوپ باندې چې داغه میګنیفیکیشن پاور سونو هغه 30 ټایم په هغه باندې کارکس لایز د وکتل نو هغه د سپشن کاری د هاني کام پښانه د هاني کام ته د سنومر کو د ولور کو سیلولای. اوس د خبره پر دې باندې څکړه ختم کړه. د دې نه وروسته به یو بل ساينټیست دا غنمو انټونوین لیون هوک دا غنمو. دا یو ډچ ساينټیست او د سیچل وکړو د پاند واټر انډر مایکروسکوپ سکړل د ابزرو. اوس د دې مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور سونه هغه 300 ټایم
300 ټایم د سو میګنیفیکیشن پاور فاند واټر په دې مایکروسکوپ باندې سکړل د ابزرو کړل و چې دا ابزرویشن د کو نو په دې فاند واټر کې د سو ولیدلو په دې کې د یونیسیلر ارګانیزم ولیدل په دې پاند واټر کې په مایکروسکوپ په مدد سره چې کله د سټډي وکړل نو په دې پاند واټر کې د څه په نظر باندې راغلل یونیسیلر ارګانیزم د په نظر باندې راغله صحیح شو او دی لیوینګ یونیسیلر ارګانیزم نه د سنوم ورکو انیمل کیولز نو مې دی ورکو دا کوم چې یونیسیلر ټاینی ارګانیزم و د سنوم ورکو د لې د انیمل کیولز نو ورکو د دې نه روسته به یو بل ساينټیسټ دا غنمو جین بیپټیسټو ډیلامارک دا غنمو دا یو فرنچ ساينټیسټ او دا خبره پسې کې کړو په 1809 کې د دې څه چلو کو چې د پلانټس او د انیمل مختلف پارټس کړل هغه د سټډي کړلو د پلانټس او د انیمل مختلف پارټس کړل هغه سټډي کړل او ځان دې خبرې ته ورسو کنکلود کړل دا خبره چې living organism are made of cell or cellular tissue چې څومره هم living organism دی هغه د سن جوړي هغه به یا د سیل نه جوړي او یا به د cellular tissue نه جوړي مطلب لکه د زیات سیل نه جوړي خبره مطلب دا دی او بل خبره سو no life without any سیل اور سیلولر ټیشو او مونږه د یو سیل او یا د سیلولر ټیشو نه علاوه د لایف تصور نشو کولای یعنی د لیوینګ ارګانیزم تصور نشو کولای صحیح شو د دې نه وروسته بیا یو بل ساينټیسټ دا غنم سو رابرټ براون دا غنم رابرټ براون دا یو بریټیش بوټانیسټ او دا په 1831 کې د سې چلو کو پلانټ سیل د سټډي کولو په پلانټ سیل کې د سولیدل یو سپیریکل باډي د ولیدا سی ولیدا په پلانټ سیل کې دا یو سپیریکل باډي ولیدا او د سپیریکل باډي له داس نمبر کو د سپیریکل باډي واز نیمډ نیوکلیس نو موږ په اسانه باندې خبره کولای شو چې رابرټ براون نو د نیوکلیس ډیسکوري کړو د پلانټ سیل د نیوکلیس ډیسکوري کړو وګورئ څنګه رابرټ هوکو د سیل ډیسکوري وکړه او رابرټ براون نو په دې پلانټ سیل کې د نیوکلیس ډیسکوري وکړه ټیک شو د دې نه وروسته دو ساينټیسټو د یو نوم سو میتیس شلایډنو او د بل نوم سو تیودر شواندل بل خبر یا ساتي چې دا میتیس شلایډن چې دا بوټانیسټو جرمن بوټانیسټو دا ځوان ساينټیسټ کوم نو دا جرمنو صحیح شو نو دا زم سره بوټانیسټو او تیودر شوان چې کوم نو دا زوالوجیسټو او دا د کم سن خبره ده د 1938 او د 1939 خبره ده صحیح شو 200 کو دو کلیم کړه دا خبره مطلب دا خبره وکړه چې پلانټ سیل پلانټ او انیمل چې دین دا د سن جوړي دا د سیل نه جوړي تیودر شوانو او کم چې میتیس شلایډنو په 1838 او په 1939 کې د دوه ساينټیسټو څخه خبر وکړه چې پلانټس او انیمل د سن جوړي هغه د سیلز نه جوړي د سن جوړي د سیل نه جوړي او دا په اصل کې سو د دوه خبر چې وا دا فرست پاسټولیټ د چا د سیل تیوري د میتیس شلایډنو او د تیودر شوان دا خبره چې کومه دا د سیل تیوري اولنې پاسټولیټ صحیح شو د دې نه وروسته بیا یو بل ساينټیسټ دا غنم سو ریډاف ویرچو دا غنم دا هم زموږ سره یو جرمن ساينټیسټ او د په 1855 کې دا خبره وکړه په 1855 کې دا خبره وکړه او هغه څه خبره وکړه دا مطلب دا جرمن لینګویج دا خبره وکړه چې اومنی سیلولا ای سیلولا د دې خبرې مطلب سره د دې خبرې مطلب دا نه چې ایوری سیل کم فرام سیل ایوری سیل کم فرام سیل یعنی کله چې یو سیل جوړیږي نو دا به د بل سیل نه جوړیږي صحیح شو او دا سو دا پاسل کې د سیل تیوري په باره کې سو دا سیکنډ پاسټولیټ د سیل تیوري په باره کې دا سیکنډ پاسټولیټ صحیح شو د دې نه وروسته بیا بل ساينټیسټ راغی دا غنم سو لوئیس پاسچر دا غنم دا یو فرنچ ساينټیسټ په 1962 کې دا خبره وکړه او څنګه کوم خبره وکړه د روډاف ویرچو چې کوم خبره کړو چې ایوری سیل کم فرام سیل دا خبره ایکسپریمنټلی سکړه ایکسپریمنټلی دا خبره وکړه مطلب روډاف چې کوم کنکلوژن ورکړه د سیل په باره کې ا خبره د ایکسپریمنټلی سکړه هغه وکړه صحیح شو اوس موږ سره راځو د سیل تیوري په باره کې چې کوم مین پوینټس دي هغه طرف ته راځو صحیح شو نو د سیل تیوري په باره کې اولنې پوینټ دا دی چې all living organism are made of one armable cell چې څومره living organism دي هغه به یا د یو سیل نه جوړي او یا به د یو نه د زیاتو سیلونو نه جوړي صحیح شو اولنې پوینټ دا بل پوینټ دا دی چې سیل is the basic structural and functional unit of all living organism چې څومره living organism دی هغه د سیل نه جوړي ځکه چې په دې یو سیل کې already موږ پړې
ډیفینیشن کې خبر وکړه چې سیل چې کوم دی په دې کې د لایف چې څومره اکټیویټیز کیږي په دې کې پرفارم کیږي نو ځکه د لیوینګ ارګانیزم چې کوم سټرکچرل او فنکشنل یونټ نو هغه سره هغه زم سره سیل دی شو او درېمه خبره سوا چې نیو سیل اریز فرام د پری ایگزیسټینګ لیوینګ سیل بای سیل ډیویژن او درېم پوینټ دا دی چې کله نوې سیل جوړیږي نو هغه به څنګه جوړیږي هغه د مخکې نه چې کوم ژوندی سیل دی د هغې نه به جوړیږي په کم پروسس باندې یو پروسس کیږي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي سیل ډیویژن صحیح شو نو د اوسه پورې دا درې ټاپکونه موږ کور کړل په دې لیکچر کې انشاءالله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به موږ د سیل د کمپوننټس په باره کې خبره کوو او بیا به موږ اولنی کمپوننټ شروع کوو چې د هغې نوم سره سیل وال به شروع کوو صحیح شو نو زه سره ټکېږم تاسو د دې نه سکرین شاټ واخلئ او ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې بیا ملاقات کوو. تھینک یو سو مچ.